السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو ان شاء الله چې خبرې صحت باندې بروغي نن عمل به لازمي ګورئ او دا عمل د څه لپاره دی دا د قران کریم یو سورت دی او هغه سورت باندې عمل کول لی خود د کمال خبره ده چې د دې سورت برکت باندې د دې په فضیلت باندې باقاعده د حضور کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک موجود او د صحابه عمل به موجود دی زه تاسو ثبوت کې اخیم خو د ټول نه مخکې دا درخواست کوم زما د واتساپ نمبر صرف د هغه کسانو لپاره دی څوک چې په ما باندې کار کول غواړي دا سره ټیم نشته یا ذاتي څه مسلې دي نور زما چې څومره وظایف دي زما عام کتونکو ته د دې اجازه ده ان شاء الله العزیز چې کله ماته موقع ملاويږي زه به تاسو ته راځم او دا وظایف ورکوم دوستانو مالی مشکلات دا د عام خلکو یو مسله ده هغه مالدار مینو هغه ته مالی مشکلات وي او هغه پیسې او دولت الله رب العزت دی څومره مسلمانان دي دا هغوی څومره مشکلات دي هغه مالی مشکلات دي بدني مشکلات دي نور څه مشکلات دي الله رب العزت کورني مشکلات دي مشکلات دي الله حل د مالی مشکلاتو لپاره د پیسو ګټلو لپاره د نننې عمل چې کوم دی حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صورت په 24 غنټو کې یو ځل وي په د باندې به چرته هم تنګدستي غریبي به پې نه راځي بس دا کافي نه ده سر کې د عمل ضرورت دی مونږ کې دا مسله ده چې د عمل کمی دی حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په د باندې به چرته هم نه راځي تنګدستي به پې نه راځي او صحابو په چې د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د خدای مبارک نه یو ټکی واورېده نو بیا یې په هغې باندې عمل هم کوو وبدې په ډېرو ښایسته واقعه بیان کما حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کاتب وحی دی حضور اسلام باندې بکما وحی راتله الله طرف نه کوم قران آیاتونه راتله هغه با عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه لیکل او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دریم خلیفہ راشد دی صورت برکت ورو ویډیو بټوله ګوري او یقین او عقیده خدا دې پرم چې زمونږ عقیده کوم ځای کې د صحابه عقیده کوم ځای کې بیا وای مونږ وایو زمونږ کار نه کیږي وظیفه سره وظیفو سره کارونه هم کیږي ارس کیږي څه کې مونږ خپل د مسله په مونږ کې شته دي نو چې کله د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وخره نږدې شو د وفات نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې 1 लाख درهم راوړل 1 लाख روپۍ په هغه وخت کې لکه نن سبا د اربون نم زیات هغه ته کې خوصل نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ انکار وکړ دا زنه علما او ته جی دا مې دل راوړل ستا نفس به دا تاسو ته وفات شي نو دا ستا د لورګانو چې کوم دي بچانو د پاره سلک خرچوي هغه زدا نه علما ته دې ضرورت نشته هغه تل ولی وي ما د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې په 24 غنټو کې شپه ورځ یو ځل صورت واقعیا ویلا په د باندې په ژوندۍ کې تنګدستي نه راځي زه ناخلم ما خپل بچو ته خپل لورګان ته دا حفظ کړی به دا وی والله بوله مال ورکي د تنګدستي به نه راځي د غرنګي دوستانو دا صورت واقعیا زما چې څومره خوان جوړونه څومره چې مسافر یې خپل قرآن شریف ویلې وای نمی ویلې قرآن شریف وسمه څه وخت د یاد نه په کور کې څوک هغه ته وای یو ځل صورت واقعي تلاوت کوي حالانکه صورت واقعا عام زمو په خلکو کې ډیره مشهوره ده چې د ماجیګر موږ د پس وې چې ما خام نه موږ د پس وې دې کې دا شي نشته چې کله دې موبایل په 24 غنټو کې تاسو وخت بلاو شو نن سبا خو آسان چللې موبایل کې راوړه وخت تلاوت دی باندې تاسو عمل وکړئ ان شاء الله العزیز الله رب العزت په تاسو باندې په ژوندۍ کې تنګدستي واقع مالی پریشانی او پتا سن ذکر باندې راغلا تاسو الله سو زما ګریوان ورځ د قیامت ویولي چې زه د دې ګارانټي زکه در کوم چې دې ګارانټي حضور اسلام ورکړی ده دې ګارانټي ابو ورکړی ده بس دغه یو درخواست دی چې الله رب العزت داول خو تاسو مشکلات څومره مشکلات چې مسلمان دي الله دې هغه حل کې او پس داغه نه ورسب باندې صرف هغه کسان میسج کوي کوم ما باندې کار کول غواړي ما څه خدمات حاصل ور غواړي په خپل ورسره وخت نه وي یا مطلب څوک چې نور وظایف کوي زما د چینل عام خاص ته اجازه ده الله رب العزت دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله